04 په دغه نمبر باندې راشئ او خپل غږ شریک کړئ که د دنیا په هر ګوټ کې یئ زه به کوشش کوم چې ستاسو غږ ټولې دنیا ته ورسوم عمران صاحب را سره ناست یم چې دی سره یو څو خبرې وکړو صاحب څنګه یې شکریہ جی اندلیب صاحب تاسو راغلئ ملګري راته شو اور ماشومان هم خوشحاله شي چې تاسو راغلي دی بیلچه مې راغلی او بالکل جی یو کال واخلئ کال والی السلام علیکم جی وعلیکم السلام اندلیب صاحب ولی رحمان خبر کو ولی رحمان د کویت نه ټانکی والی څه به وایي ولی رحمان نن ډېره مننه امین الله دې روغ لره او پروګرام شیر کړه چې ستا ملګري وګوري او د ننني پروګرام متعلق څه خبره کول غواړي ډېر خلک ستا غږ اوري الله دې روغ لره ولی رحمانه خوشحاله اوسې دا هغه یتیمانان بچي ما تاسو ته وښول او تېر ځل مې ویلي مې راځم به ما ته هغه پروګرام مطابق راغلی یم چې د وسه یو رسوم کېږي نو بس ملګرو ته ووایم وګورئ دغه دی ولې څه وکوي په کویت کې ملګري پیسې جمع کوي پښتانه یې هغوی هر څه چې کېږي روژه را روانه ده د دوی برخې پکې وکوي خوشحاله اوسې ولی رحمانه خوشحاله اوسې سلام علیکم بس جذبات بس هغه وړه راډک شوی دا زموږ ریګولر کالر دی او ډېرې خبرې موږ سره کوي بس نن یې لکه بس ماشومان نه وي نن زموږ پروګرام پوزیشن بدل السلام علیکم وعلیکم السلام څوک خبرې کوي د کوم ځای نه څوک خبر موږ د راتلونکي خبرې کوو چې دوبۍ نه څوک دوبۍ نه رفتار څه به وایي وروره وعلیکم السلام زبردسته پروګرام و ډېر ښکلی دی بلدیز او دغه رسۍ خوښ هم شو او ډېر خبره چې تاسو پروګرامونه کوي دا هم ډېر ډېر خوښ شو ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله اوسې او یتیمانان بچي مې درته وښول هغوی سره ناست یو مننه چې موږ داسې ماشومان کوي تاسو ډېر راکوئ راسره دا ډېره ښه خبره ده د فخر خبره ده خو چې د پښتنو لپاره دا بس هغه یتیمانان دي چې کوم د ټولو پلاران نشته دا پکې شرط دی چې پلار یې نه هغه سړی به دلته سبق وایي دا خو ډېره یو ښه د فخر خبره ده چې تاسو موږ ته یو داسې یو دغه وکړئ که نه دا خو زموږ لپاره پښتنو لپاره هغه لپاره چې صحیح شوله ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله اوسې د پروګرام شیر کا او وګوره چې څه کېږي نو